سلامونه او درنښت ګران لیدونکو هیله لرم ټول به روغ جوړ یاستئ. په دې ویډیو کې درته د مایکروټیک د تقریبا د ټولو پروډکټس په هکله معلومات درکوم. د دې مختلف سیریز چې کوم دي، راوټر یې، انټینا ډیوایسونه یې، سی پی ای، همدارنګه ویف، کیپ، هیف، دا ټول درته وایم. دا ویډیو ولې موږ ریکارډ کوو؟ دا موږ د دې په خاطر ریکارډ کړه چې زموږ زیاتره ملګري دا فکر کوي چې مایکروټیک خو یوازې د وایرلس دپاره دی، او چې که چیرې په یو ډیوایس کې د وایرلس سپورټ نه وي، دا به د مایکروټیک پروډکټ نه وي. او زیاتره ملګرو کمنټونه کوي موږ د ویډیوګانو باندې چې وایرلس نشته نو دا خو مایکروټیک نه دی. ګورئ د مایکروټیک های اینډ ډیوایسز تاسو وګورئ، هغې کې عموما وایرلس نه وي. اوس تاسو آر بي 1100 هغه ډیوایس ته فرق کوي چې دا ډیوایس جوړ اوس د څه دپاره دی. اوس تاسو سره یو دغه ډیوایس دی، راوټر بورډ 1100 سیریز. اوس تاسو سره دا دې کې 14 ګیګا بیټ فوټ دی، دا ریک ماونټډ ریک کې اوسل کېږي، $14 قیمت لري. دا په دې باندې موږ ام پی ال ایس های اینډ کارونه کوو. نو اوس دلته د وایرلس سپورټ په دې کې بیخي شته دی نه. نو دا ډیوایس خو جوړ د وایرلس دپاره نه دی ګرانه، دا دې کې وایرلس نشته. نو چې اوس دا ګوره دا په ریک کې یو یونټ ځای نیسي، نو دا چې اوس دې کې د وایرلس سپورټ نشته نو معنا دا بیکاره ډیوایس شو. لوک ایټ اټس پرایس. نو ګلابه راځئ چې دا خبره ختمه کړو چې د مایکروټیک په کومو ډیوایسونو کې وایرلس سپورټ شته، په کوم کې نشته، کوم ډیوایس د کوم ځای دپاره جوړ دی او د مایکروټیک کوم خدمات دي. انشاءالله تر پایه پاتې شئ. په اخر کې به درته د مایکروټیک دغه چې کوم ډیوایسونو ته سیریز ورکړی دی، دې کې چې دا کوم نمبر دی، دا نمبر او دا کوم حروف دا څه معنا لري، دا هم درته تشریح کوم. راځو اول نمبر سیریز ته. د مایکروټیک ځینې ډیوایسونو تاسو کتل چې هغې باندې لیکلي هیپ ډیوایس. د مایکروټیک هیپ ډیوایس چې کوم دی دا هوم اکسس پوینټ دی ملګرو. دوی هم د وایرلس سپورټ لري، هم د فایروال څخه څه رول چلولی شي، راوټر کار هم کولی شي. څنګه چې عادي وایرلس راوټر تاسو کاروئ لکه ټي پی لینک، ټینډا، ډي لینک، دا دغسې یو ډیوایس دی چې هم د وایرډ سپورټ لري هم د وایرلس. خو انټري لیول ډیوایس دی ملګرو، دومره قوي ډیوایس نه دی. په دې کې بیا بېلابېل نوي دي لکه هیپ لایټ، هیپ اے سی او هیپ اے ایکس، چې دلته به یو تاسو زه اوس شو کوم. صحیح ده ملګرو؟ اوس دا هیپ لایټ ډیوایس دی، ګوره دا هوم وایرلس اکسس پوینټ دی. اوس دلته تاسو لیکلي 2.4 ګیګا هرتز سپورټ لري، پاورډ بای یو اس بي. د یو اس بي په واسطه به ورته برق راځي. انشاءالله وروسته دا ماډل باندې به خبرې کوو. ګوره د دې ماډل دی آر بي 941 2ND. دا 2ND څه معنا؟ 2.4 ګیګا هرتز سپورټ لري. ان معنا تر وای فای ورژن 4 پورې تللی شي. ډي معنا ډول، ډول معنا ډول چین یعنې 2x2 مایمو سپورټ لري. دلته اوس تاسو لاندې نور معلومات کتلی شئ. ګورئ دا ډیوایس ټول 32 MB ریم لري او رایسنس لیول هم 4 دی، نو دومره قوي ډیوایس نه دی. قیمت ته موږ ګورئ ټول $40 دی. اوس دا هیپ لایټ دی. په همدې هیپ لایټ کې که تاسو دا نوه پیدا کړله هیپ لایټ ټي سی، دا یې بیا داسې ټي سی دی ټاور کیس داسې ودرېږي. دا هم تقریبا $40 قیمت لري. دې پسې که بیا دې نه جګ ډیوایس اخلي، اوس هغه په همدې کې دا هیپ اے سی دی. دا اے سی پورې سپورټ لري. آی تھنک اے سی ګوره وای فای ورژن 5 په پورې تللی شي. او ډول کنکرنټ ټریپل چین 3x3 مایمو لري او 2.4 ګیګا هرتز سپورټ هم لري او 5 ګیګا هرتز سپورټ هم لري. ګوره اے بی جی ان. او دلته وګوره اس ای پی فورټ هم پکې شته، همدارنګه پی وي آوټ اون 45 دا یعنې پی وي سپورټ هم لري. د دې به اوس خبرې کوم ملګرو. دې ځای کې دا یو ګوره د دې نمبر چې دی دا چې کوم آر بي 902 دا سیریل نمبر نه په بخښنې سره د پروډکټ چې کوم دغه دی. اوس دا یو څه معنا؟ اوس ګوره یو معنا چې دا وروسته ووایي چې یو څه معنا، آی څه معنا، جي څه معنا. ګوره ګیګا بیټ فوټونه لري، اس ای پي پورټ هم پکې شته. د دې معنا به انشاءالله چې خبرې کوو آخر سر کې. صحیح ده؟ دا اوس که د دې هیپ اے سی قیمت تاسو وګورئ، اوس دا ډیوایس بالکل د وایرلس سپورټ لري، $90. دې پسې چې کوم دی هغه هیپ اے ایکس ایس دی. البته هغې بل کې ایس نه و، دې کې ایس دی ملګرو. دا ایس معنا اس ای پي، هغه کې ایس نه و نو دې کې ایس دی. ګوره کله چې ډیوایس دې تاسو معلوموئ چې دا ډیوایس څه رقم دی. اے ایکس تر وای فای ورژن 6 سپورټ لري. که بي ای ورسره لیکلی بیا تر وای فای ورژن 7 پورې سپورټ لري. ایس څه معنا؟ چې دا اس ای پي سپورټ لري. اس ای پي خو پېژنئ، که دلته ورسره پلس ومعنا بیا اس ای پي پلس سپورټ لري. اوس د دې تاسو راشئ دا وګورئ چې د ده قیمت څومره دی. دلته ګوره په لیکلي دي چې 2.5 ګیګا بیټ. زموږ دا کمپیوټر مې ډېر زیات ګرم دی، تقریبا دا $90 قیمت لري. په دې مو بیا وروسته پوه کوم. نو دا اوس ما سره د هیپ سیریز ډیوایسونه شو. نو تاسو وپېژندل هیپ سیریز ډیوایسونه هغه ډیوایسونه دي چې دوی د هوم اکسس پوینټ کې کارول، د یو کور کې یو دفتر کې کارول کېږي.
از وایرلس راوټر کار کوي، هم وایرلس سپورټ لري هم د وایرډ. دې پسې بل ډیوایسونه چې کوم دي ملګرو هغه هیکس ډیوایسونه دي. هیکس ډیوایسونه داسې دي هوم ایترنیټ راوټر چې دوی یوازې د وایرډ سپورټ لري، د تار سپورټ لري او وایرلس سپورټ نه لري. د وای فای سپورټ پکې نشته چې وایرلس تاسو سره کنیکټ شي. په دې کې ګوره لکه هیکس لایټ، هیکس اس، همدارنګه بېلابېلې نوې دي چې اوس به دا درته وښایم. اوس دا دلته مې درته هیکس لایټ ډیوایس راواغستو. اوس دا هیکس لایټ ډیوایس تاسو یو ځای کې وکړئ، یو ډیوایس باندې لیکلي هیکس، پوه شئ دې کې وایرلس سپورټ نشته، دا هوم ایترنیټ دپاره جوړ دی. کوچنی کور کې ګوره 5 پورټه لري، ښه ښایسته 5 ایترنیټ فورټ دی پکې او 4 MB ریم دی پکې، 850 میګا هرتز سی پی یو ده پکې. لاندې تاسو کتلی شئ د دې معلومات وګورئ، هغه معلومات کتلی شئ. RB 950 R2 صحیح ده. دلته بیا هیکس اس دی، تاسو چې اس سره راشي معنا اس ای پی سپورټ لري. 5 هغه ایترنیټ پورټونه دي کې 15 گیگا بیٹ ایترنیټ پورټونه دي. اس ای پی سپورټ لري، ډوئل کور دی، 880 میگا هرتز سی پی یو پکې ده. دلته لاندې چې راشي تاسو دې قیمت کتلی شئ. نو ملګرو دې کې اوس څه نشته، ښه دې کې اوس لکه د وایرلس سپورټ نشته. نو د دې RB 960 IGS نو داسې نه ده ملګرو چې په هر ډیوایس کې به تاسو سره د وایرلس سپورټ اوس په هیکس ډیوایسونو کې نشته. بل ډیوایسونه چې دي ملګرو هغه ویب ډیوایسونه دي. د مایکروټیک ویب ډیوایسونه داسې جوړ دي وال اکسس پوینټ، دا عموما ویدر پروف دي، د هوا د مختلفو حالاتو سره ځان برابرې. دا موږ عموما آوټ ډور کارو. هاټ سپاټ سیستم تاسو چلوئ که نه، نو یو خو اکسس پوینټ دی او وایرلس راوټر دی، موږ یې کور کې دننه لګوو. دا د باندې دیوال پسې د باندې لګوو. موږ ډېر لرې ځای پورې کار کوي، لرې ساحې پورې کار کوي، خلک ورسره کنیکټ کېدی شي. څوک چې هاټ سپاټ بزنس کوي هغې دپاره آوټ ډور کې دی ویب ډیوایس لګوي. نو ویب باران ګلۍ هر رقم حالات سره ځان برابروي. راځي اوس ویب ډیوایس ګورو. ویب ډیوایس کې ما سره وایرلس کیپیبلیټي وي. نو دا چې اوس دی دا اوس ما سره یو ویب ډیوایس دی. ویب ډیوایس داسې دا موږ د باندې لګو. سمال ویدر پروف وایرلس اکسس پوینټ فور ماونټینګ اون ا سیل وال اور فول. د باندې ولګوه، هر رقم ویدر حالات سره دی څه کوي. $45 قیمت لري، افغانستان کې البته ګران تمامېږي. کوم څه سپورټ لري تاسو دلته لاندې راتلی شئ چې په وایرلس کې 2.4 گیگا هرتز سپورټ لري. تاسو کولی شئ دې کې AX والا پیدا کړئ. ګوره وای فای ورژن 6 ایکس تاسو په دې پوهېږئ انشاءالله، که نه پوهېږئ زموږ د CWNA ویډیوګانې وګورئ، ځکه دلته وضاحت نشم تشریح کولی. د دې قیمت دلته تاسو ته ښکاري. همدارنګه 2.4 گیگا هرتز سپورټ هم اوس لري، 5 گیگا هرتز سپورټ هم لري، ځکه چې 100 کاره خبره ده. نو اوس ویب ډیوایس چې دی دا اوس د څه لپاره دی؟ تاسو یو انټرنیټ اخیستی دی 6 MB د باندې لګوئ ویب ایکس از ا هاټ سپاټ، خلکو ته انټرنیټ ورکوئ، کوچنی بزنس شروع کوئ. دا اوس ویب ډیوایس دی. نو دا یو ډیوایس شو. ویب ډیوایس دا وال کې یعنی د وال دپاره دی، عموما د باندې موږ لګوو. بل چې کوم دی دا موږ کیپ ډیوایسونه دي، یعنی سیلینګ اکسس پوینټ چې دا موږ چت کې لګوو. د دې غټه ښېګڼه دا ده ملګرو چې دا موږ از داسې کاروو چې 25 ټولې کیپس چې کوم سیریز کې دا ډیوایسونه دي دا از اکسس پوینټ دا موږ کنفیګر کوو. د کیپس مین سرور نه بیا دا موږ ایټ ا ټایم د یو ځای نه ټول منیج کوو. دا اوس کیپ ډیوایسونه دي چې عموما یې موږ سیلینګ کې لګوو، په چت کې ډېر ښه برابرېږي. دوی اوس دا کیپ لایټ دی، ساده، صرف د 2.4 گیگا هرتز سپورټ لري. ګل د صفا لیکلي دي اټس پرفیکټ کمپینین فور مایکروټیک Caps main control AP system allowing you to control your all AP devices from one. ما ته د ټول موږ د Caps main سرور نه د یو ځل نه ټول بیا کنفیګر کوي شو. د دې ماډل نوم تاسو ته ښکاري. اوس دای عادي دای کیپ لایټ دی، دای به کیپ AC دی او دای به کیپ AX دی چې د وای فای ورژن 6 سپورټ لري. نو حتما به څه نه څه ګران وي او خدمات به یې ښه وي. نو دا مو پیژندو. بل چې د ملګرو سره بل ډیوایسونه دي هغې ته میپ ډیوایسونه وایي. د دوی چې هغه مینی اکسس پوینټ دي هغه دې نه دوی ډېر کوچنی دي. د مایکروټیک ډیوایسونه دي چې دا به انشاءالله وروسته بیا موږ ووایو چې کله د دې هغه پروډکټ اصلي صفحې ته ورشم. نو دا نور ډیوایسونه دي چې دا ډېر کوچنی دي، دا زما لیست کې نه دي راغستي. دا ګوره ډوئل چین 2.4 گیگا هرتز مایکرو AP دا دومره کوچنی میپ دی، مینی اکسس پوینټ دی. اوس بل پروډکټ دی بل مایکروټیک چې ډېر مشهور دی، هغه د CPE ډیوایس دپاره هم دی، کلاینټ پریمیسز اکوپمنټ. عموما چې کلاینټ سایټ ته موږ انټرنیټ ورکوو، پوینټ ټو پوینټ لینک ورکوو. د دې دپاره عموما دوی LHG په LHG کې به بېلابېل نوې دي، SXT
او یا هم که بیک هال کې ډېر غټ څه مونږ ورکو کنیکشن نو به نیټ میټل یا بیس باکس مونږ کارو. دا ډیوایسونه ته مونږ عموما آوټ ډور هم وایو، سی پی ایم ورته وایي. دا اوس ال جی تاسو به ډېر کتلې د مایکروټیک چې دا ډول چین ګوره د دې انټینا گین چې کوم دی په تاسو نه پوهیږئ سی ډبلیو ان کورس وګورئ ته پوه شئ 0.15 ډي بي آی دی سی پی ډیوایس دی. همدارنګه ملګرو دا انټیګریټډ انټینا لري. څه معنا دې ډیوایس کې هم ریډیو شته، هم ریډیو ده او هم بیرته انټینا لري دا سیګنل ویشتیم شي. دا هغه ساده ال جی ده، دا به ال جی 5 ای ایکس ده، دا به اس 60 ډیوایس دی چې دا هم دې لپاره کارول کیږي. دا نیټ میټل او بیس باکس ډېر قوي ډیوایسونه چې ډېر غټ لینک مونږ ورکو، نو دا بهترین ډیوایسونه دي. خو دې کې یو کار دی چې دوی بلټن انټینا نه لري، یعنی دا ډیوایس بلټن انټینا نه لري، صرف ریډیو ده. دې سره به ته ایکسټرنل ځانګړی بیل انټینا کاري چې څومره ګین والا ډي بي آی ته کاري کنه، نو د سره به معنا انټینا به دی بیا بیلی اومنی ډایرکشنل سره کاري، سېکټر کاري، هغه به سره به ته بیل کاري د بیلا بیلو کمپنیو کاروي شي. دا بیس باکس دی او دا نیټ میټل دی. دا بیا نو د مایکروټیک سی پی ډیوایسونه کې راځي. د مایکروټیک ډیر خوندور ډیوایسونه چې های انډ ډیوایسونه دي هغه سی سی آر راوټر دي، کلاود کور راوټر دي، ډیر جیګ راوټر دي. د نمونه په ډول افغانستان په لوی وزارتونو کې دغه سره راوټر کارول کیږي چې د ډیر اشخاصو ډیټا ایټ ټایم پروسس کولای شي. ګورئ دغه چې کوم موږ سره هیکس ډیوایسونه موږ ویل یا پکې شپږ سوه ام بي یا شپږ سوه هم څه کوي 22 ام بي ریم او ټوس شپږ سوه میګا هرتز پروسیسر به درلودو. اوس به دا وګورو چې دا ډېر های انډ ډیوایسونه دي سی سی آر ماډل. اوس د نمونې په ډول ته موږ سره یو سی سی آر 109 ماډل دی. تاسو لاندې راشئ یا کیپیبلیټیز وګورئ چې تقریبا تاسو وګورئ دا 2 جی بي صرف ریم لري او سی پی یو ته وګورئ سی پی یو کور کاونټ 9 کوره پکې دي. سی پی یو نومینل فریکوینسي 1.2 ګیګا هرتز ده. نو دغه یو ډیوایس معنی اوس که د سلګونو یوزرانو ډیټا د ایټ ټایم فایر وال کې فلټرینګ مو کولای شي، نیټینګ مو کولای شي، ډي سی پی مو کولای شي، نو هیڅ زور پې نه راوړي ځکه ډېر های ډیوایس دی. همدارنګه ډبل ماډل تاسو وګورئ چې کوم سی سی آر 1.14 دی، نو دا هم تاسو دلته کتلی شئ. د دې هغه ټول سپیسیفیکیشن دلته لاندې کړي چې دا 14 کوره لري ښه او ریم 2 جی بي دی. تاسو که سی سی آر 2004 ماډل وګورئ دلته راشئ، نو تاسو اوس بیا په کور کې تاسو یو لوی آی اس پي لرئ او د هغې ټول منیجمنټ د داسې یو ډیوایس نه وکئ چې هر څه، نو دې باندې بیا دومره لوډ نه راځي. تاسو کتلی شئ چې دا څومره بهترین ډیوایس دی. دا اوس سی سی آر راوټرې شوې. ملګرو دا مایکروټیک دوه قسمه سویچونه هم لري چې یو ته سی آر اس وایي کلاود راوټر سویچ او بل ته سی اس اس وایي کلاود سمارټ سویچ. ملګرو دا کوم چې کلاود راوټر سویچ دی یعنی دا یو څه اندازه راوټینګ کولی شي، خو مګر راوټینګ یې لیمیټډ دی او دې باندې باید راوټینګ ونه شي ځکه که فایروال رولز او راوټینګ په ډېر زیاتې بوخت وساتي بیا خپل هغه د سویچینګ صحیح نشي کولی. او دیو کې ملګرو عموما راوټر او اس وي ښه راوټر او اس وي، مګر دغه چې کوم کلاود سمارټ سویچونه دي دا د مایکروټیک داسې سویچونه دي چې دې کې سویچ او اس دی، بل ډول اپریټینګ سیسټم دی دوی، او دوی بیا راوټینګ بیخي نشي کولی، نو راوټینګ صحیح ده. دا به داسې ډیوایسونه دي چې دې کې بیا راوټینګ نه کیږي د مایکروټیک. دغه د سی اس اس سویچ چې دا د یو کوچنی نیټورک لپاره ښه دی کار کوي. تاسو کتلی شئ $19 قیمت یې دی او په دې کې اپریټینګ سیسټم راوټر او اس نی سویچ او اس وي، نو دوی بیا راوټینګ بیخي نشي کولی، ټول کار به د سویچینګ ریلیټډ وي. صحیح ده. دلته کې تاسو نور ماډل هم دې کتلی شئ. نو تاسو اوس راځئ چې د ټولو ډیوایسونو ګوره دلته ایترنیټ راوټر دي، که په دې کلیک وکړئ تاسو ته به د دې مایکروټیک ایترنیټ راوټر راشي. صحیح ده. ګوره دا اوس ایترنیټ راوټر دي، هیکس دي، دا بیلابیل نور ډیټا سرور دی. دا تاسو د دې هغه ایترنیټ راوټر دلته کتلی شئ. ګوره چې سی سی آر ماډل او هیکس دا یې پکې راغستې دي، هیکس پی وي، هیکس ایس. دا اوس ایترنیټ راوټر دي. دا څه دي؟ دا ایترنیټ راوټر دي، یعنی داسې ډیوایس کې باید ته اوس په وایرلس پسې لاړ نه شي. دا بیا خاص سویچونه دي، سویچز ته راشه نو د دې خپل ډیوایس معلوم دی. ګوره دا سی آر اس دا خاص سویچونه دي، تاسو ما اوس ویله سی آر اس کلاود، I think cloud router
کلاود سمارټ سی اس اس کلاود سمارټ سویچ دا سی آر اس او سی اس اس سویچونه دي بلابل صحیح ده که دینه لږ بیک شي دلته یو ځانګړي نور ډیوایسونه دي زما کمپیوټر نه پوهېږم سخت جام شوی وایرلس سیستم یې دا دی اوس ګوره د وایرلس ډیوایسونو که پسې ګرځې راشه د وایرلس ډیوایسونه دلته دي انډور وایرلس یې بیا اخوا دي ګوره A60 نیټ میټل LHG په LHG کې LHG 5AX groovy بیس باکس MNT دا اوس د دې د وایرلس ډیوایسونه دي دا عموما سی پی ای دي د باندې انډور وایرلس که غواړې نو راشه په انډور وایرلس باندې کلیک وکړه دلته به تاته مختلف هیپ ډیوایسونه ویب ډیوایسونه کیپ ډیوایسونه وګوره هیپ بی لایټ هیپ AX همدارنګه وګوره ویف AX کیپ لایټ هیپ لایټ میپ لایټ نو دا دغه ډیوایسونه دي فکر مشته دا د ډیوایسونو شو اوس د مایکروټیک یو ډیوایس د څومره خوندور ډیوایس دی آډینس ډیر قوي ډیوایس دی د مایکروټیک آډینس چې کوم ډیوایس دی لیټ می چیک سپیلنګ راته لیکم مایکروټیک آډینس دا ټرای بینډ ډیوایس دی ډیر خوندور اوس که د وایرلس ته یو ځای کې ډیر لوی لکه بس سټاپ یا داسې هوټل وي دي کې انټرنیټ ورکې ټرای بینډ دی 1.2.4 گیگا هرتز and 2.5 گیگا هرتز هوم اکسس پوینټ دی دا اوس بهترین سیز دی سم فرزه ده اخلي بیا دا والا نو ته به خپل دغه ته ګورې که نه چې ته څه رقم سیز غواړې که LTE ډیوایسونه دي په کار دا دی IoT دا دی 60 گیگا هرتز دپاره دا دي دا یې بېلابېل ډیوایسونه که ویو آل باندې کلیک وکړې دوی نور پروډکټ هم لري تاسو ته مال ته لیکلي دي چې دوی اوس لکه ګوره SAP او کویک SAP دوی بېلابېلې ماجیول دا لري که څوک یې ترې اخلي دوی یې پرې خرڅوي ښه ارزانه صحیح ده اوس دا هم د مایکروټیک پروډکټ دی که تاسو لږ بیک لاړ شئ دوی انټینا لري خپل ځانګړې انټینا هم لري نور بېلابېل اکسسریز لري که هغې ته اخلئ هغه ته واخلئ دا اوس د دوی انټینا دي لکه څنګه چې یوبیکویټي ډش دغه لري دا بېلابېل انټینا قسم د انټینا لري ډش انټینا انټرفیسز لري انکلوژر لري نو ملګرو دا یوازې تاسو به دا خبر نه کوئ چې د مایکروټیک صرف بس وایرلس نشته بس دا مایکروټیک نه دی دا ګواکې بله کومه بلا ده ښه ملګرو اوس د مایکروټیک دغه ډیوایسونو ته چې کوم دغه بېلابېل نمبر یې ورکړي سیریز لکه 950 یا 941 دې کې خبره داسې ده دا داسې فکس نه دي چې حتما به داسې خو یو داسې قانون دی چې څومره د دې ډیوایس چې کوم سیریز نمبر دا لوی وي هغومره به دا ډیوایس پاورفل وي بل د دې ډیوایس په دې اخر سره کې د چې کوم نمبر دی نه وروسته یې څه شیان لیکلي د نمونې په ډول بعضې ځینو کې لیکلي 2 معنا ده چې دا 2.4 گیگا هرتز سپورټ لري صحیح ده زه یو بل ایم اس پینټ ورکوالم د ایم اس پینټ یو بل فایل خلاص کړم تاسو به ځینې ځای کې لیکلي ان معنا دا ګوره 802.11 ان سپورټ لري معنا وای فای ورژن 4 دی که AAC لیکلی معنا وای فای ورژن 5 سپورټ لري که AX لیکلی معنا وای فای ورژن 6 سپورټ لري که BE لیکلی معنا وای فای ورژن 7 سپورټ لري که یو ځای کې لیکلی یو معنا چې دا د USB پورټ لري که یو ځای کې لیکلی چې آی که نه آی لیکلی نو د آی معنا دا چې دا تاسو په یو خو پیژنئ که نه POE انپوټ سپورټ لري صحیح ده که او لیکلی او که نه ملګرو او نو بیا معنا ده چې POE آوټپوټ سپورټ لري یو ځای کې به لیکلي جی که جی لیکلی او معنا چې دې کې ګیګا بیټ فوټونه دي ښه که اس لیکلی او معنا چې SAP سپورټ لري که اس پلس لیکلی او معنا چې د SAP پلس سپورټ لري که یو ځای کې A لیکلی او A معنا ده چې ایډوانس لیول سپورټ لري که H لیکلی او ملګرو بیا معنا ده چې های پاور وایرلس دی دا به تاسو ته مختلف ځایونو کې دا راځي د ډیوایسونو د دې تاسو چې دا کوم د دې نمبر وایي چې 941 2ND داسې صحیح ده ډي کې لیکلی او ډي معنا ډول چین دی ډول چین څه معنا تاسو به پوه شئ په 2x2 مایمو سپورټ لري که ټي لیکلی او معنا چې ټریپل چین دی صحیح ده 3x3 سپورټ دی دا 3 معنا دا NACAX په دې خو پوه شوئ اس باندې پوه شوئ که یو ځای کې L لیکلی او یا لیکلی او لایټ معنا دا سپک ورژن دی که یو ځای کې R لیکلی او معنا ریک ماونټ یعنې دا په ریک کې اغوستل کېږي که یو ځای کې N لیکلی او معنا دا انډور دپاره دی صحیح ده دې خبره د تاسو پام وي ملګرو